اول کچا اوسو مایار سو چې د خوراک سو اوس پرې بلې پلګوي نه چې د خوراک سو اوس پرې بل د ګولې مار خو پر آسان دی خو د جانان جواب در آر سې زور غواړي نه خو د جانان جواب در آر د باچا تخ می ورته جوړ کې بیا ننګ یار مې پښو په نسو مینه بیا ننګ یار مې پښو په در کاغذ پین شایستا جانانه دته بخې پشان تور در پسې سومه دته بخې پشان تور الا کډا پشایستو ده داستا پشان یاران خوشل مجل راجین داستا پشان یاران خوشل پزړه زخمي یو مړ بسم طبیب مې یار دې خدارو نه راکوي نه طبیب مې یار دې خدارو شایستا جانان څوکې ماته دې جوړ کو پزړګي کسره داغونه سما دې را جوړ کو پر زړګي ډېر شایستا یا زما جانان چې نظر نشي ځان ته کتاوی زونه چې نظر نشي ځان ته د تور پیکې سرونه پرېکه ماته جوړ کړي دې جانا نه پساتونه ماته جوړ کړي دې جانانه پر سپینا خوله دې سه بدنام سوم بیا پاتا د چانې وې لیدې لاسونه بیا پاتا د چانې وې
داود لالی پردیش جانان خدای دی سړی کا ازاری ونشي میان خدای دی سړی کا ازاری د سپینې خولې باید دی وایه مر سوداګر د سپینو خولو راغلیونه مر سوداګر د سپینو خولو زما جانان وتل خلکو زه په تول د پیسو چې ورکوم زه په تول د پیسو چې چاچه زمر روح راوکه خدای دې کور د خوشحالي ونخلاصوینه خدای دې کور د خوشحالي بیدوا تیره جزمال کبره بیوفا ډیر دی فرماوه کولو ظلمونه بیوفا ډیر دی فرماوه واوا جنزره نستا یاری و پیسو تا چل دی دبل زامن د سړی څه پروا لري نه دبل زامن د سړی څه کاډر بار یا به دربار کم چې خماسان می د یاري وکه سیلونه چې خماسان می د یاري زلیوانای شکولو تا خاندم دینو نخری کی چی رشتیا قدر لرونه دی بیان خری کی چی رشتیا شکولی زاری او چیری خواری دا جوف لخلاص که پخپا لبراجین دا جوف لخلاص که پخپا ولی ارمان دی څنګه ير کی بیو پاته اوس خونه کوي آلونه بیو پاته چې اوس نه